د افغانستان بانک قانون د تعدیل او بیاکتنې کمیټه د افغانستان د مالی نظام برخلیک څنګه کیږي؟ سلام، پوره حل په ویډیو کې راسره وګورئ. سرچینې وایي چې د افغانستان بانک قانون د بیاکتنې لپاره په دغه بانک کې 7 کسیزه کمیټه جوړه شوې ده. د معلوماتو له مخې د دغه کمیټې د جوړېدو اصلي موخه د اسلامي بانکوالۍ له سیستم سره د افغانستان بانک د حقوقي چوکاټ د عیارولو لپاره د قانون تعدیل او بیاکتنه او د بانکوالۍ اوسنی دودیز سیستم لري کول دي. د سرچینې په وینا د افغانستان بانک قانون تر تعدیل وروسته به د بانکوالۍ نور قوانین او مقررات هم په چې د دغه قانون له مخې تدوین شوي وي تعدیل او بیاکتل کیږي. سرچینې زیاته کړې چې د دغه کمیټې غړي د قانون د تعدیل او بیاکتنې لازم ظرفیت او تخصص نه لري. هغه همدارز ادعا کوي چې د دغه کمیټې یو غړی د افغانستان بانک یو لوړپوړی چارواکی دی چې د مالي فساد او له واکونو د ناوړه ګټې مخینه هم لري او ویره شته چې د قوانینو تعدیل او بیاکتنه به له منل شوي اصولو سره سم ونه شي او په دې سره به افغانستان بانک او د بانکوالۍ سیستم سالم مدیریت ته ستونزې راپورته شي.